یو وخت د غرونو ترمنځ یو عجیب کلی و. خلک به وایل چې په دې کلی کې یو پټ راز دی. د شپې به خلک ناڅاپه بدل شول. دوستان به دشمنان شول او ښه خلک به ناڅاپه بد کارونه کول. خلک به وایل دا د شیطان کلی دی، خو څوک نه پوهېدل چې ولې. په همدې کلی کې یو ځوان هلک اوسېدل. نوم یې احمد و. احمد ډیر ساده، مهربان او ایماندار هلک و. خو یوه ورځ داسې څه پیښ شول چې د ټول کلي ژوند بدل شو. نن به تاسو واورئ د احمد او د شیطان د کلي حیرانونکې کیسه. د کلي ژوند. دا کلی د خیبر پښتونخوا د غرونو ترمنځ پروت و. خلک به په ساده ژوند خوشاله وو. سحر به خلک کار ته تلل. ماشومان به لوبې کولې او د ماښام په وخت کې به ټول خلک د کلي په حجره کې یو ځای کېدل. خو ورو ورو کلی کې عجیب بدلون شروع شو. خلک به یو بل سره جګړې کولې، دروغ به ډیر شول او د خلکو زړونه به سخت کېدل. یو ورځ احمد خپل پلار ته وویل: پلاره، مخکې زموږ کلی ډیر ښه و، خو اوس خلک بدل شوي دي. پلار یې وویل: زویا، کله چې انسان د الله لاره پرېږدي، شیطان ورته لار پیدا کړي. خو احمد ته دا خبره ساده نه ښکاره کېده. هغه غوښتل پوه شي چې اصل خبره څه ده. څلورم، د عجیب سړی راتګ. یوه ورځ کلي ته یو نااشنا سړی راغی. هغه ډیر نرم خبرې کولې. خلکو ته به یې وویل: ژوند خوند واخلئ، د ښه او بد فکر مه کوئ. ورو خلک د هغه خبرې اورېدی شروع کړل. خو احمد ته د هغه سړی په خبرو شک و. پنځم، د حقیقت معلومول. یوه شپه احمد پریکړه وکړه چې هغه سړی تعقیب کړي. کله چې شپه توره شوه، احمد په پټه د هغه سړی پسې روان شو. هغه سړی د کلي نه بهر یوې تاریا ځای ته لاړ. هلته ناڅاپه د هغه اصلي بڼه ښکاره شوه. هغه انسان نه و، بلکې شیطان و. شپږم، د شیطان پلان. شیطان وویل: زه دلته راغلی یم چې د دې کلي خلک گمراه کړم. کله چې خلک دروغ، حسد او جګړې شروع کړي، نو کله به خراب شي. احمد دا خبرې واورېدلې. هغه ډیر ویریدلی و، خو بیا هم هغه پوه شو چې څه کول پکار دي. د احمد زړورتیا. بله ورځ احمد د کلي خلکو ته هر څه وویل، خو ځینو خلکو باور ونه کړ. بیا احمد وویل: که موږ الله ته رجوع وکړو، نو شیطان هیڅ طاقت نه لري. بیا د کلي ملا صاحب خلکو ته نصیحت وکړ. د کلي بدلون. ور خلکو خپل عملونه بدل کړل. خلکو دروغ پریښودل، یو بل سره مرسته شروع کړه او د الله ذکر یې زیات کړ. کله چې شیطان دا ولیدل، هغه ډیر غوسه شو. خو هغه پوه شوه چې نور دلته ځای نه لري او هغه کله پریښود. د کلي خوشحالي. ور کله بیرته خوشحاله شوه. خلکو بیا یو بل سره ښه شوي. ماشومان بیا خوشحاله شوي او کله بیا د امن ځای شوه. خلکو به ویل: که انسان الله ته نږدې شي، شیطان هیڅ طاقت نه لري. د دې کیسې سبق ډیر ساده دی. کله چې انسان بد کارونه شروع کړي، نو شیطان ورته لار پیدا کړي. خو که انسان ښه کارونه وکړي، نو شیطان هیڅ طاقت نه لري.